یوې امریکایي سرچینې له امریکا غږ سره په خبرو کې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د یو ځل بیا پیلېدو خبر ورکړ. دغه سرچینې وویل چې د مذاکراتو په یاد پړاو کې به د دواړو لوریو تمرکز په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمیدو وي چې بین الافغاني خبرو او اوربند ته لاره هواره شي. دا دغه خبرو د بیرته پیلېدو خبر داسې مهال ورکول کیږي چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تېرې اونۍ کابل ته د سفر پر مهال د ولسمشر غني په ګډون له افغان چارواکو او سیاستوالو سره د سولې د بهیر په اړه لیدلي دي. بل وریته په افغانستان کې د دفاع او ډیپلوماسۍ تر عنوان لاندې په واشنگټن کې د یوې غونډې ویناوالو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند مراعات کولو لپاره له امریکا غږ سره د خبرو په ترڅ کې خوشبیني څرګنده کړه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې به بری ته ورسیږي. د نړیوال استخباراتو موزیم اجرایوي مشر ډګروال کریس کاس په قطر کې د روانو خبرو په اړه یو هیله بخښونکی تصویر وړاندې کړ. زه پر دې ټینګ باور لرم چې د امریکا حکومت، افغان حکومت او نور لوبغاړي کله چې د سولې په اړه د خبرو لپاره کینی نتیجې ته رسیږي. زه فکر کوم چې د لسیزو جګړو وروسته سولې ته رسیدل امکان لري. د آرنډ څېړنیز مرکز لوړپوړي څېړونکې لینډا رابنسن وویل چې د سولې د موافقې په اړه د تاوتریخوالي د کمولو لپاره د امنیتي موضوعاتو په اړه خبرې کیږي. خو هغې هیله څرګنده کړه چې د افغانانو په خپلمنځي خبرو کې به د هغو شیانو په اړه خبرې وشي چې افغانستان په تیرو کلونو کې لاسته راوړي دي. I think they're talking about some thousands. زه فکر کوم چې د موقت دورې لپاره په داسې حال کې چې د څو زرو امنیتي ځواکونو په اړه خبرې کوي چې د افغانانو ترمنځ دغه خبرې روانې وي، نو دا مهمه ده چې امریکا له خپل نفوذ څخه استفاده وکړي او یقیني کړي چې دغه موافقه دغه لاسته راوړنه خوندي کړي. د نیویارک د کولمبیا پوهنتون د نړیوالو او عامه چارو استاد ډاکټر سټیفن بیډل هغه ویري رد کړي چې ګڼي طالبان به د قدرت د شریکولو د موافقې تر منلو وروسته د پوځي حل لاره تعقیب کړي. هغه په دې اړه دوه بیلګې وړاندې کړې. لومړی دا چې د سولې موافقه د قدرت د شریکولو یوه داسې طرحه ولري چې طالبان یې ښه ګڼي، او دوهمه دا چې دغه ډول حکومت ته د نړیوالو مرستو بهیر روان وي. د مرستو بهیر باید یوه تشویقي بڼه ولري څو هغوی د موافقې شرایط مراعات کړي او بیرته د جګړې لارې ته د هغوی د ستنېدو مخه ونیسي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له نن څخه پوره 3 میاشتې مخکې د سپتمبر په 9 په کابل کې د طالبانو د موټر بم په غبرګون کې چې د یو امریکایي په ګډون 12 کسان یې ووژل، له طالبانو سره د سولې خبرې چې وروستي پړاو ته نږدې شوې وې لغوه اعلان کړې. تاج امین یار، د آشنا تلویزیون، امریکا غږ.